نرکوم دا فیصله وکړه چې څونکې د میش بنیادی اهمه مسله هغه د بارډر بند د آر پار چې کوم میشت کوم احمدزی دی د دغه د وضو د پاسپورت د شرط نه د استثنا مطالبه کړې دو موږ د خپل مطالبات تر یغه پورې جاری سوتي څو پورې میش د لوکل خلطه دار لیف نه ملاو شوی البته څونکې د حکومت طرف نه میشته په دا حواله مثبت ځواب یا یو رعایت یا یو ریلیف نشه ملاو نرکوم دا فیصله وکړه چې د ټیم ټریډ دی تجارت په دغه لار باندې چې دغه سره د میش ډیر څه وابسته دي هغه فیصله کوم په خپل خوښه او په خپل مشاورت باندې دا وکړل چې تجارت د پسوله تاریخ باندې خلوص کا دا حواله باندې دی دا اعلان وکنن د میډیا په واسطت باندې چې په پنځم پریز باندې څنګه نن د افتر از د سالور جنابات د پنځم پریز باندې او د میش په لاس باندې په انګور د 0 پاینټ باندې دغه واځي ویزو د پاسپورت چې کوم شرط دی دغه د استثناء په باره کې یو اهمه جلساوي پاکه میش اول میډیا ته دعوت ورکوي د میش د ټول لور وزیرستان د ساوث وزیرستان لور دغه علما ته هم دعوت ورکوي په 22 جنوري د بوت پریز باندې په لاس باندې باندې د میش د جلساوي چې د میش بزنسمنون د میش تاجرون د میش مالکون د میش د ساوث وزیرستان قانون سردارون د هر شعبې زندگی سره تعلق لرونکي خلک هغه روشي د میش سره په دغه جلسه کې شرکت وکړو د میش دغه موقف تایید وکړو د میش د موقف حمایت وکړو ان شاء الله میش ته یو سفر رابطه دادو چې ټول ساوث وزیرستان لور دا د میش سره په دایوا مطالبه کې نن متفق شوی دی چې د وزو د پاسپورت نو میش دغه لوکل خلک ته استثناء غوړي نرزي د مو عزتمند د انګور ډېر رهایشي علماء کرام مشرونه نوجوانونه کاروباري حضرات د مختلف شعبې زندگی سره تعلق لرونکي عوامه دا نن د میژ قومي جرګه چې دا د انګور ډېر په 0 پاینټ باندې وشوه تاریخ معلوم کړ سره خدا کې تاسو ته پتا دو چې په 16 تاریخ باندې د میژ انګور ډېر عوام د خپل علاقې او د خپل ملک د وسیع تر مفادات په خاطر باندې دا یو اعلان وکړ چې څونکې میژ د 15 شپږ سه میاشتنه د خپل جایز حقوق په باره کې یو درنه یو احتجاج پر امن احتجاج شروع کړی دی د یغه باره کې میشته څومره مهنت کوشش وکړ د حکومت طرف نه میشته په دا کې یو سپوره هیڅ قسم مثبت ځواب نه ملو شوی نرکوم دا فیصله وکړه چې څونکې د میش بنیادی اهمه مسله هغه د بارډر بند د آر پار چې کوم میشت کوم احمدزی دی دغه د وضو د پاسپورت د شرط نه د استثناء مطالبه کړې دو موږ د خپل مطالبات تر یغه پورې جاری سوتي څو پورې میش د لوکل خلطه دار لیف نه ملاو شوی البته څونکې د حکومت طرف نه میشته په دا حواله مثبت ځواب یا یو رعایت یا یو ریلیف نشه ملاو نرکوم دا فیصله وکړه چې د ټیم ټریډ دی تجارت په دغه لار باندې چې دغه سره د میش ډیر څه وابسته دي هغه فیصله کوم په خپل خوښه او په خپل مشاورت باندې دا وکړل چې تجارت د پسوله تاریخ باندې خلوص کا البته نن دا کیسه وکړه چې میشو د احمدزی چې ار پر میشتي دا یو بیا خپل مشترکه جرګه نن سره کې په وجې کې وسرکشنی میشو دا فیصله کی چې د کیمه د وزو د پاسپورت شرط دی چې میش ویلي دي چې میش استثناء غوړي په دا باندې میش لوند باندې احمدزی متفقیږي دا کیسه میش په هیڅ سر کله نه تسلیموي چې څو پر میشته داري لیف نه ملاو شوی په دا حواله باندې دی دا اعلان وکنن د میډیا په واسطت باندې چې په پنځم تاریخ باندې په پنځم پریز باندې څنګه نن د افتر از د سالور جنابات د پنځم پریز باندې او د میش په لاس باندې په انګور د 0 پاینټ باندې دغه واځي ویزو د پاسپورت چې کوم شرط دی دغه د استثناء په باره کې یو اهمه جلساوي پاکه میش اول میډیا ته دعوت ورکوي د میش د ټول لور وزیرستان د ساوث وزیرستان لور دغه علما ته هم دعوت ورکوي په 22 جنوري د بوت پریز باندې په لاس باندې باندې د میش د جلساوي چې د میش بزنسمنون د میش تاجرون د میش مالکون د میش د ساوث وزیرستان قانون سردارون د هر شعبې زندگی سره تعلق لرونکي خلک هغه روشي د میش سره په دغه جلسه کې شرکت وکړو د میش دغه موقف تایید وکړو د میش د موقف حمایت وکړو ان شاء الله میش ته یو سفر رابطه دادو چې ټول ساوث وزیرستان لور دا د میش سره په دایوا مطالبه کې نن متفق شوی دی چې د وزو د پاسپورت نو میش دغه لوکل خلک ته استثناء غوړي نرزي بیا د دغه ټول کوم په واسطه سره ټول لور وزیرستان ته دعوت ورکاوه چې روشه د 15 پریز په 22 جنوري باندې د میش دغه جایزه مطالبه په باره کې توس د میش سره شنه بشنه وداري او میش د حکومت نه دا درخواست کی چې د میش د مطالبه په سنجیدګي سره وکسي خدایوا کې ساده تمام سیاسي قائدین چې د میش د لور وزیرستان د هر پارټي سره تعلق لري اته میش خصوصي دعوت ورکوي چې خپل نماینده
شرط په باره کې میش په دا کې د هیڅ سره نه مذاکرات کی نه د حکومت سره کی نه د بل څه سره کی چې د میش باندې دغه کې ساومانی البته د میش سره د استثناء په باره کې د څومره خلک کتلای شي ادارو شي د میش سره د کې حمایت وکړو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.